اللہ فرمائی ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ کہ یو سڑی چاہتا سکیم جوڑ کو سازش جوڑ کو دے خو ظاہر کے دا ہوئی کہ دا چا خلاف میں سکیم سازش جوڑ کو دا بزن نقصان و رسو دا بچی بخپا کم دا پلار بخپا کم دا رور بخپا کم دا قوم بخپا کم اللہ وی دا زان لکار گوری زان خپا کئی خپل بچی خپا کئی خپل رونو خپل خاندان خپا کئی من ظاہر تا گورو اللہ حقیقت تا گوری اللہ عرص تا گوری چاہ ہم چی دا مسلمان خلاف سازش جوڑ کرے دے اگر خدے پخپلا سازش کیا چولے دے ور عبدالرحمن بابا سوئی وی کوئی مکہ نه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جہل سازش جوړ کو د نبی علیہ السلام خلاف ابو جہل سازش جوړ کو سنگ سازش جوړ کو د حضور پاک دا عادتو ده خوی مبارکو چه اغا با دا ارچا تپوس کو دا دشمن بیب کو چه سوک بام ناجوڑ شو خبر بشو ورغی تپوس بیو دا کافر دشمن دا یهودی دا بچیم کرنے مطلب دا ده چه اخلاقم خدی دا دلکی با لگمین پیدا شی بغض بختم شی که خلی چه تا مسلمان کی ابو جہل یو سازش جوڑ که چه ده خود ارچا تپوس دا دی راش دان بنا جوڑا کم لار کې به یو کیو کنو دی به پکې وغورځېږي نو په یو خاص انداز پکنیک کې یو کیو کنو چې ویخ کې جوړ کړو د پاسه تنگ کړو او پاغه دا سانګې مانګې او لخت مخت د پاسه چولې وي خاورې په د پاسه چولې وي چیرې دې کې بدی پریوزی نو دینه خراوتی شي نه ځکه چې څوک روباسي په غاړه بودريږي رسې بخته کې غاړه بغورځيږي غاړه بغورځيږي تر دې حد پورې کده روخ کوسو کوشش کایم نو دې به دومره خورو کې غیب شي چې دراوتو تنظیم به ونشي چاته به ورشه نبی علیہ السلام تعالی وای چې ابو جہل نه جوړ عمرو ابن هشام رسول الله مبارک دی انسان راغی سازش تا ګوروس سبا ابو جہل نه جوړه تاسو نه کوو ور روان شو نه هغه ته پته نه و سم لاره د خوره پرته ده لاندې سانګي دی او دکی دی او کوي دی او چې ورنږدې شو جبريل علیہ السلام راغی او حضور پاک دے اوے اللہ رسول واپس سازش دته جوړ کړي مخکې کوي دی بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو ابو جہل ته چالوې او هغه خلاره نه واپس شو نا پښتانه وی دروغ ګوره عقل نه باید وی دروغ جن عقل تختیدلی بیا هغه زر را منډه کړي چودري کا وتا आवाज کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوي او چې څنګه راغر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دې پکې ور پرې و اوه دا سوش اوس چې څوک ورځي څنګه لړکې خور ور پریوزي ومغه چل پدو شو او که څوک ورځي چې رو باسو او قدم اخلي غاړه نړیږي چې څوک ورځي رو باسو دا څنګه دا ډکی لړکاو غاړه په دور پریوزي خدای مو تباہ کا برباد شه نیمه پوری خود خور ډک شوما وجود میں اون خط شابه سے چلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا رحم دل دے لکه سونا نرمی دا وزیر او باسم دې د پاسه زر او باسم پاسانه او باسم او کله ما خبره منی ابو جہل ته چالو وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود سچ وی ما نم خو مهربانی دیو کې ما دیو صبح بل خدا خو سلاره نشتا نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي دی غاړه سره ودرېده وی کما د الله رسول منی او کلمه شهادت وعده را سره کې دی ایمان بالکل دی او باسم بالکل زړه چې دما دا ټول قوم مسلمان دی خو مهرباني کومه بس مرما خو چې خپایګ دیک پما دغه را غورځيږي معجزه د رسول الله وا لاس ورخته کو د لاس نه کلکونه او چکه ورکاو باري راوست چې باري راوست وسنګ چل یلوی غټ جادوګر نه بل نشته دی ایتره لوی جادوګر بیا ونه منله دا خدای له بیلاره په پلار نه که هزار نصیحتونه وته وکي خدای بیلاره په پلار نشي رحمانه هغه بس خدای بیلاره کړو
پزړې غټ زنګ پروتو د کفر. نو ګوره چې کم سازش د رسول الله مبارک خلاف او چلو الله کې خپل اګر. د حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې دا غي اولوی دشمن او منافقو قارون نومو قارون. لکه بعض علماء دام لیکلي چې دا د موسی علیہ السلام د ترز دی. خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیہ السلام رشتہ داري کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړي، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړي چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانه دومره ډېرې وي، الماره خزانه چې داغي کنجانې به یو لوی ډلې ګرځولې. تخپل سوچ کو چې دون ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن تدو په هغې باندې به درنې وې لتنوقو، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې سول، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین وسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخینو چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته. د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محلو. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیزونه چې خلک یې ویزاندی، هغه غونچک داسې ده، او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو. دا به د بادشاه په محل کې، او مریانې څو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې، په زرګاو وینځې، او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی؟ سودخورو. یو به سود کاو، دویم به څه کول؟ دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج دی، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو، نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا د 1 لک روپۍ والا میاشت بس په ماله 20,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس بس راله 20,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1.5 لک شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې، بله کې 3 لکه شوې، بله کې 4 لکه شوې. دا به پې خطې، دا پیسې به پې زیاتېدې، او په ناپ تول کې به هم ډېر کمې کوه. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمن شو. حضرت موسی علیه السلام او منځ به یې کاو منافقو. دړنه موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منظم کو، ظاهر کې به روجیم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې م ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و زکات خو لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ، وی د ایمان هم لګو چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان وي دا ډېره ده که نه. ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه؟ دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان دي؟ مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی، ډېر زیات مالدار هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه، او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه. که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق نه غواړم.
مکوا دا مال د نه پاتې دی یقتنها الله ته روان دی نه به د سان سره پیسې یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرئی یوسې نه به یو وینځه بوزې نه به دولت یوسې یقتنها به رب العالمین لروانې بیا به د رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کی یو لوی اجدها شجاع هغه به د په دې غاړه کې ور واچي او دا شونډې به ولا خوري دا وښکو باندې به ولا چکونه لګي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زمار نیمه زستاغه مال مان زستاغه خزانه ما دا چکونه ولګي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم اغه خلق چې سره سپین جمع کوي دا الله لار کې نه ور کوي د دردناک عذاب زیر ولا ورکه خبره کې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او اگر میں تخته برالی په شابه داغ ور کوي په مخه به داغ ور کوي په تندی به داغ ور کوي اوسه دا استاغه مالو چې دنیا کې د زپرې خمو دا مال دی غشته دنیا کې د خیرت ته نه قتل او دنیا ته قتل اوسه کدا عذاب مونږ دې مال ته خوشحالي مونږ خو مالی زما مال رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل وې څوک باغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډیر خوخي دا وسوکی صحابه د الله رسوله دا څه څوک نشته دا ارچا خپل خوخت د وارث نه دی خوخ دا وارث مال څه کوم زما د تر د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوخت دی دغه په نسبت چې په سړی راشي به خپل خوخي ودا څه څوک نشته د ارچا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوخت دی وی خپلم خوخت وی او وی خپل دی هغه ما قدم ته چې خیرت لري ولېګا او چې کم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی د وارث مال دی او چې کم خوخت دی وای مون خپل نه دی خو زما خپل هغه دی چې خیرات مې کا خیرت تلا ازما دی عمل قبر کې پکاريږي ازما دی د قیامت پر ورځ مال سوري راکې دا غنور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي ازما دی اما جنت ترسي او چې زمړ شو زمان رستو کم فاتح شو دا زمانه د زما وارث دی نو ما خپل خوخ نه کا ما خو د وارث مال خوخ او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ويتبع الميت ثلاثه دو سيزونه مړي پسې بخبري تروان دي مالو یو رد مال دی مال ور پسې روان دي مال څه شي دی مال کټ دی مال پوزکې دی هغه زمانہ کې غلام دی وینځدا دا ور سره دی او مال ور پسې روان دی دویم ور سره سدي مقبره تا قریبه رشتہ دار ور سره دی چې کومه د رشتہ دار تر دی بچی دی دا ور سره دی او دریم څه شی دی عمل ور سره دی دا درې سيزونه ور سره روان دي مال روان دي رشتہ دار دوستان دا روان دي عمل روان دي دوته واپس راشي او سره پاتې شي مالم ته واپس راغی غلام عمریم ته راغی چې کم کټ پوزي کې د شپې ته کاله وخت تیر کړی دا غم ته واپس راغی ابو زکیم ته واپس راغی غتولای بالغ کې ور سره خو دې غم ته واپس راغی هغه رشتہ دار او بچیم ته واپس راغل کم شي و سره پاتې شو عمل مونږ هغه ته نه ګورو مونږ مال هغه چې تا خیرت ته ولېګ مال هغه چې تا د خدای په لار کې ولګاو مال هغه چې تا زکات ورکا زکات طهرن لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکا چې دا باقی در سره کوم خزانه پاتې شو دا پاک شوا دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړي او د مال سره پروت ته دا داسې ده لکه پکوي کې چې مردار سپې پروت ته ته بس کې
دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوی کې پروتي اقا شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له ته کرکه ورځي نیک وخته څه ګند خورې الله وی دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو دې مال زمونږ دننه وجود برباد کړی زمونږ روح یې برباد کړی دی نه مو مونځ ته شوق کېږي نه مو تلاوت ته شوق کېږي نه مو نیکۍ ته شوق کېږي ولې ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو مال نه چې زکات ته ورکو لکه چې مردار یې د کوی نه وستو کوی دی وزنځاو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا بستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به د شوقي تلاوت ته به د شوقي دین ته به د شوقي او شریعت ته به د شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی زکات ورکم قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال در کړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس ته په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا دې وجه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی کدا چا بنگله دی ولیدا مګوره وتا کدا چا لوی مکان دی ولیدا مګوره کدا چا باغونه دولتونه کارخانه دی وکتل مختواله و د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه بهتر دی مونږ خدای غر کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگله والے دا موټرې والے دی دا کارخانه والے دا ځمکې والے دا قوم والے دی دا رورې والے دی دا خلک عزت والے کوي دا ښکلې والے دی دا بچی والے دی دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولی قیامت خو منې نه قبر خو منې نه اخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین اخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته بس څه کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګي اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ څنګه سازش جوړ کو پیسې خوړې د یو جینې او په بنی اسرائیلو کې خشته وخت کولې و هغه راوستا ودا سه کار کومه ته پډک مجلس کې پاسه او به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایز تعلقات دي پیسې چې څومره غواړي زه در کوم نو په پیسو خلک کر سکے دولت ته پاره او پیسو د پاره جینې پویکړه او پیسې دولت یې ورکو او دا قارون هغه موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بنی اسرائیل لږ یو پټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړوم اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بنی اسرائیل لا غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیری په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره خبره ده جوړ کا مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې یو لوی مجلس جوړ کو بنی اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیری قارون سم شو خلق را غواړي د ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاسېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی
تعالی سزا وي کما نه صادر شو زمام د سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زمام دغه سزا ده خو چې دی وایي جنې ته اشاره وکړه هغه پاسېد بری مجلس میں لو ډک مجلس کې جنې پاسېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه د خدای پیغمبر ته خو خلکو ته ګناهونه مکوه او زناکارې مکوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاک چې دی وې د موسی علیه السلام پښتانه وي هغه زه ته پښتنو خبره کوم هلکه زمک خپونه مې زمکه او تختې بیا په پیغمبر کې الزام ولګي دا خو طبیعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه رااله او تا ته پته ولګي چې دا ګناه کوي رښتیا وایي د ما دا خبره پته لګي بیا چرېم نه لګي استاجیت ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به اسی مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زنده‌باد چغې جوړې شوې واقعي دا څه شو ته خو تا ته مونږ پیغمبر وایو ته مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جنې سره روابط او ناجیز تعلقات شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جنې ته وایي ای جنې ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جنې ته आवाज وکړو وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې کوم ذات ستا خالق دی تعالی د خپل شکل درکړی دی او کوم ذات تعالی د خشته خپل وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجنی بده او آخرت ته بدلیږي په هغه ذات ته ستا قسمي رښتیا خبره کوه وایه کما کیم وایه ګړې وړې مو وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جنې وورې پر پیدا شو لاسونه پر پیدو شو رنگ زیړ شو را پر پی ولګي وې نه له خدای نوم مې راته واغش دا رب بدل ته پوس کې رښتیا خبره کوا وې رښتیا وې مو وې قارون پیسې را کړې دي وعده کړې دونه پیسې بدل درکو اغلم سولې اے بنی اسرائیلو واوره قارون پیسې را کړې دي ما ته په دې موسی الزام ولګاو دا بدنامو دی په بدنامول غواړي نو زما د خپل نه وتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګنا نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي یو ځل زه الکم راکوټم په مکه کې وادو پاغه کې ډول سرناوه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډيږي او دا سندري مندري پکې د جلاګانو ډمه مې وي ما سره مرګري وغي وي واده لنه د شپې زم کشر عمره مې وتاو شو راکوټه و لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دي مونږ هم په دایره کې پزمکه کې ناستو وي اوس باغه لو به شروع کېږي هغه ډول سورنا به شروع کېږي او هغه دمه برازي یا جلار سچې دی غړيږي با وي کې ناستو وي چې کې ناستو خلک کې ناستل زم کې ناستما وي دې کې مال خدای خوب راوست و د شوم اډما دا ورس چې دی او ډول او سونا الانګه غډنګ ډنګ سومله چغي وي خلک خوب دغه وخت چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختای اغه لګیا دا اډمه ارس وکړل شپه تیر شوا زو دیما وی چې مجلس ختم شو دماغه مرګري دوړه پنځلکا و پاسه کنه راوی خکلم وی چې راوی خکم چې شی بکله شروع کیږي وی چې ختم هم شو وی ځل ما شومم چې الله د دې نه ساتلې پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولی پیغمبر متعلق الله او یطیع الله او اطیع الرسول دا تابعداري وکي نو کدی ګناه کوي خو ګناه کې ممر پسې بیا ځای کنه دا خو نشته چې دا به منم او دا به نه منم داغه چې سدي ابا معنی ما تاکم الرسول فخذوه ما تاکم چې سید درته درکړل و ما نهاکم عنه فانتهوا چې سید درته وي کې فرق نشته چې دا به منی دا به نه منی نو که خکې کبد کې بیا به منی نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنې پاسې دا وې دا ټول قارون مالم سولم پیسې را کړې دي پیسو وعده را سره کړې دا بس موسی په سترګو مې دینه مخ کې چتا تنی لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کیږي بس خلکم چې چاچغه والے وي خلکم ستومانه شو
قارون ظالمه دا دونه ظلم، قارون ظالمه دومره ظلم. حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی سوچت کا مظلوم به بیا چاته لاس پورته کوي بل خو نشته. زمونږ سره موږ څه دي نور؟ موږ سره کلاشینکوف نشته، نه په پوهېږو. موږ سره ټوپک نشته، نه په پوهېږو. موږ سره خو نوکران نشته، نه ساتلی شو. موږ بیا چاته ته غریب ته مسکین او پتا یو ظالم ظلم کوي نو ته چاته فریاد وکې؟ ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. ایمان میں بیا دا دے چې تکلیف دته ورسیږي دا تکلیف ختمون کې الله دے. څوک؟ الله دې بل څوک نه دی. و یریدک بخیر فلا راد لفضله. او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کړي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، باور د الله په ذات کوا. الله به مدد کوي. تکالیف په یب هغه اردو علاوه وي د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لګ ورستو شي خیر دی ګناه به دی ورجیږي. لګ به یو پټې دی وکړی، لګ به دی پریشان کی ګناه به دی ورجی. یو خدای دلا جنت کې یو مرتبه لیکلې د رب النبی علیہ السلام فرمایي یو سړی له جنت کې لوی مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ می جوړ کړی دی، لوی محل می ورته ساتلې دی. د دون عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دون عمل نشته چې په عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف ټک ټک پیراولما نو په هغه ولا مرتبه چته کم نو ورو رسو. نو د دنیا د تکلیفونه برازي، مشکلات برازي او ان شاء الله ګټه به د مظلومي د ظالم بني بیا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حين. لک سات پس دی خو مدد بده کوم. او مضبوط الفاظ سره وي لانصرنک ولو بعد حين. سموده پس بدی خو مدد بده کوم. مایوس کېږه ما خیر دی دې تکلیفاتو سره دی ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دی بلندوم، مدد بده کوم. زمارونو بس موسی علیہ السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې. الله مال دولت قارون لور کا رب دافع دی تیلی. الله زه خو رسوا کړم، زه خو بدنام کړم. وی وایا موسی چې صدیق وخت اختیار مې درکا. وی ښا وی زمکه رې کاګه راکا غزمکه. بس قارون تزمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو. چې دی کندو پورې لاړ اے موسی معاف میکا. وی نور راکاګه چغی وی موسی معافی غواړم. وی راکا غزمکه چغی والے الله ما اے موسی معاف میکا، غلطی میں کړې ده. په ټول مجلس کې چغی و ما کړې دي، غلطی کړې ده، معاف میکا. وی راکا غنور ځانتا غیب شو پزمکه خدای وردن نک. او رسول الله مبارک فرمایي په د خپل تاویږي تر قیامت پورې برورو میچن کې لاندې روان دي. محلم لاړ، دولتم لاړ، سرم لاړ، سپینم لاړ. او موسی علیہ السلام आवाज وکړه د څوک مرګري ہے چې څوک یې وسره درېږي غني باقی ته خواشه. صرف دو ظالمان ور سره پاتې شو، باقی ټول توبګار شو. ا دوا مور سره لاړل امزمه کې راخکل. قارون لاړ ختم. اچھا چا بلا سونه مګل او هم موږ قارون غوندې دولت وکړ دی. او داسې بنگلا مونږ وی څنګه باوا، او داسې غلامان نوکران زموږ خباوا. اغي بیا وی افسوس چې داسې نو، شکر دې چې داسې نو، شکر دې کې نو. محلال مال سره سپین ارس پزمکه لالل. الله پاک ډیر عجیب پیغمبر سره داسې کله نیازبینه او خشته کل خبرم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرک نسبت ته موسی علیه یخشو. الله بالکل یخشو. جیره چغې درته واله معاف دینا که الله څنګه مې معاف کړی وي. که دا تا ما سره مدد رب نه وې کړی خو زما یو ټکی چا نه منه. خلکو به ته کیسه او دا سدي او دا جنې ودی ويرولا نو دا کا منکر شوا. بیا به خلکو دا بدنامي وکولا. نو وی ښه ګوره مکوه ډیر ارو رحم درانغه. نه الله په دا ظالم رحم نه دی پکار. وی ډیر سپیرو قارون کنه. الله وی موسی ډیر سپیرو قارون ډیر سپیرو زداته چغه والے. نو که یو چغه ماته والے وی ما بخو، یو چغه ماته دی وخت کې والے چې الله نو ما به بخلم. اوس پیره ماته چغونه والا تا ته چغه والے.
سازش جوړ کړ د موسی علیه السلام خلاف، پکې غیر شو که نه شو؟ او داسې غیر نه شو تر قیامته پورې غیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړ، ها سړی دې مړ کړ. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای आवाज دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی. تندي باندې به دا مهر لګېدلی، مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې. تا سازش جوړ که مسلمان دی مړ که زه به بچ شم، زه به بچ شم، دنیا کې به بچ شي، قبر کې به څه کې، زه به بچ شم، اخرت کې به څه کې. او بچ کېدل نشته، خبرې ښکاره کېږي. پښتانه وي دیوالونه ملونه وي، یا به تم لاس مروړ وای اوهو هغه لاړ غریب اخو اسم مړ شو، غریب خو لاړ اسم مړ شو، هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده. لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي، لار دی ولا سونه او درد، قوم دی ولا سونه او درد. یا ظالمه د شلو 15,000 روپو د پاره، یو 100,000 روپو د پاره، دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غمخته دي. دا سو مړیو شو په دې سو ورځې کې پیسو د پاره، بل څه د پاره، ملکی بوزي او ملکی او دا غي د پاسه بیا روستو پولیس یې ونیسي، دا پته ولګي. دی وی دا خبرو پټه پاتې شي، پټه پاتې نه شو. سازش خطرناک شی دی، سازش به نه کې. او کدی وکا دنیا کې هم نشه پټې دی. واورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کې یو ګناه دی دا سې وکړه چې دا غي ضرر دی بل مسلمان ته ورسو، او تا د کیجاوه دن په ساروی باندې کیجاوه پرته دا ډوله پرته ډوله، او په ډوله کې دن دی دا ګناه وکړه. کله چې وړي ډوله کې ته دونه دغه دي تو کې دومره صادرونه ته تو کې دومره چې د خزه هغه جامم د ناوي سوکو نه ویل. داسې ډوله کې ناشته لکه د ناوي پشان په ډوله کې هیڅوک در سره نشتا. او داسې غلطی دی د قلطه وکړه، داسې غلطی دی وکړه چې هیڅوک در نه خبر نه دی، او د مسلمان د تکلیف غلطی ده. وې دغه ډوله کې دنه دا ګناه به داسې راو باسم چې په مخلوق کې به دی شرم پټې دی نشي. خدای د پاره د خدای په خبره یقین وساته، د رسول الله مبارک په خبره یقین وساته. نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي، رښتونی خبرې دي. د ابو لهب ښځې به څه کول؟ هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو څنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې. نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی، نو غنې به یې را په شا کړلې، پړې به یې وتړه. تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه، دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل، نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې را بار کول. زمون خلکو په سر باندې شی وړي، په اوږه وړي. او بعضې وطنونو کې دا رواجي چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګیډې وتړي، هغه ګیډې اوچت کړي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ. او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړې غوندې وي، هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړې کلک نیولي، پړې تړلې وي، هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي، هغه په اسانه باندې پنډ وړي. دا چا خپل رواج دی. نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې را جمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه، هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه، نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې، پړې به یې د سینې سره نیولې. د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي، خپې مبارک یې خوږ شي، جامع وشلیږي، څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلاو شي. الله وایي مه کوه سازش، نه صبرېږي د سازش نه. دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کړه او په یو تیږه د پاسه کېښوده او پړې په ته وتړه او دې غاړه ودرېده چې دا پړې د ګېډې په شا راوړو او پړې یې سینې ته کړه. خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راوړو، جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړه. دا د هغه تیږې نه یو خوا ده، ګېډۍ بل خوا دی، هغه پړې د مرۍ ته پرېوته. وامرأته حمالة الحطب. یو معنی ده، یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي، کنزل کوي، سپکې وي. یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه، غنې راونه رسېدې، لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله.
عذاب ته ورسول. نو عبدالرحمن بابا خو ځکه کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي، نو سازش خطرناک شي. مسلمان سره مدد وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي وی ظالم سره مدد وکړه، مظلوم سره مدد وکړه. صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم د مدد خو مونږ پیژنو، د مظلوم د مدد خو پیژنو، ظالم سره څنګه مدد وکم؟ وی ظلم نه منې کا، هغه ظلم کوي منې کا، دا د ظالم سره مدد دی. ګناه نه دی بچ کا، ظلم نه دی بچ کا، هغه نه منې کا. نه نه نه، مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې مرګرم تکش راونیس هیڅ پته نه لګي، مړه غیبه کا پته به مونږ نه لګي، مړه لری کو روکه کا مخه نه خوا کا پته به ونه لګي. ها پته به ونه لګي، استاد پته ولګي. الله فرمای ولا يحيق المكر السيء الا باهله. چاله چې خطرناک سکیمو سازش جوړه پوه شي چې دا په کاله ځان تا چو، هغه وخت سره سوچو کا چې دا په کاله ز بل تنا چوما، دا په کاله جوړوم بل خدا به زما ماره کې پریوزي، دا به زما د زوی ماره کې پریوزي، دا به زما د پلار ماره کې پریوزي، په دنیا کې به پریوزي او په آخرت کې به پریوزي. دا هم په سترګو ولیدل که صابری څوک سامری د موسی علی السلام زمانہ کې زرګری به کول، یو ښه عمل دی، خلک کوي هر قسم عملونه کوي، زرګری به کول. موسی علیہ السلام چې کله بنی اسرائیلونه ځان سره واغشتلو ته نو 200 کالی د فرعون د قوم نه راغونډ کړل. هغه واقع وګړه ده خو مختصر، مونږ واده لزو مونږ کې خادي ده ادوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم، خزو وړو بیٹوي نوکرای کولې مالک علی دا کزه مونږ نه راغونډ کړل. چې کله دی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ، موسی علیہ السلام او قوم بچ شو، او موسی علیہ السلام تور تلال غر تلال الله پاک سره ملاقات تلال، او الله غوښته چې راشه یو قانون دل درکو چې دا بین اسرائیل جون تیرې کې دا قانون مطابق جون تیر کی یو کتاب دل درکو. نو موسی علیہ السلام ال تلال دیر شروزه الته چلو استلا، موږ ته چلا وایو، دا فارسی له 50 سلويخ ته وایي، دا خو دیر شوي اخره کې سلويخ شوي دي. دیر شو دې الله ته عبادت وکړو، دیر شو دې پسې الله سره ملاقات او مسواک ومګو، الله پاغي او پټي غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومګو، نو دا روجدار دا بوی د خلینه چوزي هغه په ما د مشکونه خشته لګي، یو لس ورځې نور روجیونی سا نور عبادت وکا. نو موسی علیہ السلام لس په نور برابرونه وي سلويخ ته پورا کړی، فتم میقات ربه 40 یوما، سلويخ ورځې پورا کړی. دلته سامری دا منافقو، څنګه قارون منافقو، دا سامری منافقو، منافقین خوشته کړ. د رسول الله مبارک زمانہ کې نو منافقین، عبد الله ابن ابي او داغه مرګري د دنیا منافقینو، مونږ به کو رسول الله مبارک سره ظاهر کې به روجیم نه ولې خیراتونه به کو، جهاد الامام تل جهاد دا عبد الله ابن ابي په جهادونو کې د رسول الله مبارک سره مرګري پاتې شوی، خدای له پیغمبر نه منل، پر رسول الله مبارک هغه الزامونه لګول دي، هغه الزامونه چې پیغمبر له اړه دل دي، لیکن رسول الله مبارک له موجبه خدای ورکړو. دا عبد الله ابن ابي منافق چې کله مړ شو زوی سوچا مسلمانو راغی رسول الله مبارک ته وی دا ما پلار مړ دی وصیت یې کړی دی چې مال به خپل کمیس راکړي، ما به د پیغمبر په کمیس کې فخاوي او جنازه به امر باندې کوي. نبی علیہ السلام ډېر خدای ور منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو معنی چې د کمیس به مال فائدہ راکړي، جنازه به مال فائدہ راکړي. او زوی سوچا مسلمانو کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سر په جګړه مو راغی نبی علیہ السلام لا وی د الله رسول پلار مې مړ شو کمیس ولا راکا، حضور پاک په بالکل درکو ولې کې کمیس ولې ورکو، ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیہ السلام تر د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس نو دی عبد الله ابن ابي د پیغمبر علیہ السلام تر عباس د کمیس ور کړو، بدل ولا خلاصو کمیس یې ورکا. و چې جنازه تیار شي ماته وای، جنازه تیار شو، رسول الله مبارک سره صحابه الله
او جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر راغی قسم دی عمر هم ډېر لوی بهادر انسان که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر می خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه د بچو زړه خو بې دردېږي که نه اوس د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي اسی که بد وی بیله ده خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی دو والله که ته روغ روځې زما مړ پلار دی زما اړه دړ دی زما پلار پسې خبرې کې خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیله و لوی قوم یې ولاړ دی بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ورېرونه یې ولاړ دي رشتہ داران یې ولاړ دي لیکن عمر کې ایمان په چا جنازه د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا پلان کې ورځې نو چې دا تاسو نه کې ځابو لګول تاسو نه دی لګول رسول الله مبارک مسکی اخواشه خلي عني يا عمر اخواشه نه مکه وجران د پدې ظالم هغه پلان کې ورت دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکه او جنازه پکې نبی رسول الله اخواشه خلي عني اخواشه معنا عمر اخواشه وینه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکه په جنازه اخره کې وتوي خدای دته نه دی ویلې الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخم نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړي وینه نه منې کړي وی تا ته نه دی ویلی چې او یا کرتم بخنه غواړي نه بخم وی عمره که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیاته بخي زیات والا وی دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دی نه بخلی کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولكني اريد ان يسلم 1000 من قومه که خدای دا قوم مسلمانان وای به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لګ که په لکه لګا رغبت اسلام ته پیدا شي دا وی د زړه لپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کی او دا قوم خدای پاک مسلمانان کی ډیره خاطر کوم واقعي مغسو شو رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبد الله ابن ابي په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو چې الله ته دا مقصد واغسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دینه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږي او جنازه بنکې بس عمر خبره ټیک وا او حکمتان مونږ وی پرېدا خیر څومره سازشي څومره خدای او شرما عبد الله ابن ابي پټ پاتې نشو چې کوم سازش د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علی السلام خلاف سازش وکړ یو مهاجر او د یو انصاری جګړه په وبوراله مهاجر انصاری له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شو انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبد الله ابن ابي ته مقامله شو لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل كمدينه تلالو دا ذلیلان وباسو عياذا بالله صحابه ته نسبت رسول الله مبارک ته نسبت زید ابن ارقم چې دا خبره مې وریده ترته مې وی چې دا خدای تر ملال رسول الله مبارک ته الوي رسول الله مبارک عبد الله ما مله خود فشو بیا عبد الله ابن ابي راغوته وتا دا ویل دي قسم خلمانه دی ویل تر مې راغوي زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګي ورشاغه قسم وکړو اوس پیغمبر تا نه خپه دي چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قران شریف آیت نازل زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوتم پیراته وی چې بچي ستا خدای تصدیق وکړه ټیک ویلی دی هغه په دروغه قسم وکړل سازش به نقاب نشو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر نہ پوری منتخکار اکلا کہ عبداللہ ابن ابی منافق مڑ دے عبداللہ ابن ابی کافر مڑ دے عبداللہ ابن ابی دا منافقین سردار دوزخ لتلے نو سازشونا دا ډېر خطرناک شی
د بل په مرګ کې، د مسلمان په بیزته کې، د مسلمان په عزت غشتو کې، او د مسلمان په مرګ کې، د مسلمان دولت تسترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو، توبه وباسه چې سازش کې شریک نشئ. پام کو کده ته پته می چې د پلان کې خلاف یو سازش جوړ دی، پس طریقه خبر کا، امنه کا، ظالم منه کوي نه، ګناه مګټه، د خدای نه ویریږي. دنیا کې مروزی او که دنیا کې رو نه دي نو آخرت وړو چرته تللی نه، خطرناک جرم. الله پاک دې موږ د سازشونو نه وساتي. الله دې د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي، الله دې د ټولو مسلمانانو وحدت نصیب کړي، ټول مسلمان دې خدای یو کړي. او یو دعا وکړي په دې کشمیر کې د هندوان د کشمیریانو سره ډېر زیات ظلمونه کوي، انتهایی ظلمونه کوي. نو چې یو سړی په چا ظلم کوي نو هغه به د هغه خلاف کار نه کوي، نو دې ظلم کوي، په ښځو کوي، په بچو یې کوي، په دې کشمیر کې په کورونه یې کوي. هغې به دماکه ورته کړي چې تا هندوان به پکې مردار شوي. هغه هندوانو سیبه لګیا دی په کشمیر کې د مسلمانانو په کورونو ورونه بل کړي، او پاکستان لم دمکی ورکوي حمله در باندې کو، او دا چل دی او دا تا کړي دی حمله در باندې کومه. هندو دومره شی نه دی چې هغه په مسلمان حمله وکړي. هندو ناسنته قوم کم قوم چې د غواګانو متیاز اسکی، کم قوم چې د غواګانو متیاز اسکی، هغه د مسلمان خلاف نه سازش کولی شي نه ان شاء الله کامیابی دي شي. ډېر انتهایی ظلمونه د پاکستان قوم ملت که متفق او متحد وي نو یو سازش د ملک خلاف هم نشي کامیابی دی. خو که چرته مونږ کې اختلاف راغی، مونږ کې ډله بازی شروع شوې، نو بیا دشمن غلطه فایده اخیستی شي. دعا وکړئ چې خدای پاک چې څوک دغه هندوان د ظالمان په کشمیر کې ظلمونه کوي او د مونږ د ملک خلاف سازشونه کوي، خدای دې هلاک او تباه کړي، خدای پاک دې ذلیله کړي، او زمونږ د ملک ته خدای په یو نقطه، په یو ایمان، په یو قرآن، په یو پیغمبر یو کړي. الله دې اتفاق زمونږ نصیب کړي، اختلافاتونه دې الله وساتي، الله بیمارانو له شفا ورکړي. سبا دوستان دي مریضان دي په ټلیفون موږ نه دعاګانې غوښتې دي، الله دې دعاګانې قبول کړي، حاجتونه حل کړي، د فتنو مصیبتونو آفتونو الله په امن او امان کې وساتي. خدای راغلي جمع ټوله وبخي، د ټولو ګناهونه معاف کړي. خدایا که څوک به کم دستی او تنگ دستی فراخ روزي ولا ورکې، که څوک بیماران روغ صحتونه ورکې، که په کورونو هسپتالونو کم ناجوړه دي خدای روغ صحتونه ولا ورکې، د زنانو هم د سرونو حیا او پرده نصیب وګرځولې کې، دا زموږ اواز ته څوک هم اوري خدایا، که پاکستان کې دی او که په بار ملکونو کې دي، خدای مال او غیره په عمل نصیب کې، او ته د دنیا او د آخر برکات او خوشاله او عزتونه نصیب وګرځولې کې. او کم دوستان چې د لری لری ځای ناراضي زموږ د جمعات ته خدای په یو قدم ولا اجرونه ورکې، د زړه مقاصد پوره کې، او د پریشانونو په امن کې وساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.